هرات ولایت کې ځینې کروندګر او بڼوال وایي سږکال یې کرنیز محصولات ډېر دي خو په خبره یې د مناسب بازار نشتون له کبله اړ دي په ټیټه بیه خپل کرنیز توکي او میوې وپلوري. د هرات ولایت ځایي چارواکي ستونزه مني او وایي د سړو خونو په جوړولو او بهر ته د تازه میوو د صادراتو لپاره د زمینې په برابرولو سره به دا ستونزه له منځه ولاړه شي. نور حال د غلام فاروق رسولي په راپور کې. په هرات ولایت کې د هندوانو په ګډون د یو شمېر کرهنیزو محصولاتو او تازه میوو په قیمتونو کې کمښت راتلل په دې وروستیو ورځو کې خورا توده موضوع ده. د هرات ښار یو شمېر کروندګر او میوه پلورونکي وایي سږکال یې د تازه میوو او کرهنیزو توکو حاصلات د تیر کلونو په پرتله څو چنده شوي، خو په خبره د مناسب بازار نشتون له کبله یې په ډیره ټیټه بیه پلوري. محصول وطن خودمون امیر به نرخی که ما میدیم بخور ارزون میدیم، امیر بخرم از اینکه از مریض کرونا جلوگیری میشه، از همه چیز هم محصول ما به فروش میره و اصلا تا شما تاب آقا زحمت بکشیم میاریم همینا به نرخ ارزون میدیم برای اینا. حالا همی آلو میدیم کیلو 20 روپیه به من 70 روپیه ما میده. محصول ما ارزون باغدار هم چیکار کنیم مسلمان مگر بفروشه اینا دیگه راهی نداریم. یو شمېر هرات میشته وګړي چې د هرات ولایت د کروندګرو د سږکال د حاصلاتو څخه خوشحاله دي د ټولو خلکو غواړي چې د افغاني محصولاتو او میوو په پیرلو سره د کروندګرو او بڼوالو څخه ملاتړ وکړي. وظیفه ما و شما چیز معلومداری است که این است که باید از دیغانکار طایفه ما حمایت بکنیم که همین دیغان ما سرپا اقتصاد شه. مسلمان ها بتونن میارن اینجا یک دم شارولی اینا رو برزاب میکنه، یک دم خلاصه یک روزگار خوب به اینا پید جور شود. همین دیغانکار ما سرپا استاد و شما میتونیم که ان شاء الله سرپا اقتصاد. د میوو او سبزیو پلورونکو اتحادیه مسؤلین وایي سږکال د هرات ولایت د میوو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله نږدې 60% ډیروالی راغلی دی. دوی د حکومت غواړي چې د دې محصولاتو د ښه پلور لپاره زمینه برابر کړي. میفهمیم که تمام چشم امید یک دهقان به همو زمین و زراعت از اونه که متاسفانه این هم متاثر میشه از بازار. دولت باید در این قسمت کار بکنه. متاسفانه در طول تاریخ شعارهای میانتهی داده شده و هیچ کاری نشده. اگر دهلیز هوایی بوده، اگر راه لاجوردی بوده، اگر بندر چابهاری بوده، صرف در حد یک رکلام و تبلیغ بوده، کار اساسی نشده. په همدې حال کې د کرنې او مالدارۍ خونې چارواکي وایي د میوو په حاصلاتو کې ډیروالی او همداراز د معیاري سړوخونو او برېښنا نشتوالی د دې لامل شوی چې کروندګرو ته دا ستونزې پیدا شي او خپل محصولات او میوې په مناسب قیمت ونه پلوري. امسال نسبت به سالهای گذشته تولیدات گلخانه‌های ما بسیار زیاد است، اما متاسفانه که تولیدات زیاد است اما خریدار بسیار کم، چون ما مشکلات داریم. دهقان‌های ما خیلی حمایت، باید دولت از دهقان‌های ما حمایت کنند به خاطر از اینکه بازار پیدا شه برای مهوجات ما، سبزیجات ما در بیرون از کشور. د هرات ولایت ځایي چارواکي هم ستونزه مني، خو وایي د سړوخونو په جوړولو او د تازه میوو و صادراتو ته د زمینې په برابرولو سره به دا ستونزه کابو کړي. یکی از جمله پلان‌های جدی ما در کنار حمایت از محصولات داخلی زمینه به افزایش صادرات میوه‌ها به کشورهای منطقه و جهان است که خوشبختانه در سال‌های گذشته با استقبال خوب هم مواجه شد. هرات ولایت چې د هیواد له کرهنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، ډېری وګړي په کرهنه او باغدارۍ بوخت دي. انګور، مڼې، زردالو، شفتالو او انځر د دې ولایت د مشهوره میوو څخه دي.